قاچاقبره. سلام او عرض د احترام تاسو ټولو اوریدونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په لومړي کې کانال در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک او شیر یې کړئ نورو ملګرو ته، ترڅو نورو ته یو ښه پند او درس شي، ترڅو وکولای شي د نورو د تجربو نه ښه استفاده وکړي او د داستان تر اخره پورې موږ سره ملتیا وکړي. شروع کوو په داستان. ماښام ته نږدې وخت و، له دندې ناوخته خلاص شو. کور ته مې بیړه وه چې ژر ورسېږم. د بیړې لامل هم معلوم و. کله به چې راباندې ناوخته شوه نو مور به مې لارې ته راووته. زما راتلو ته به یې ستړې سترګې نیولې وي. که تر ماخوستنه به هم رانغلم هغه کور ته نه تله. لاره هم معصونه نه وه. کله ناکله به پکې ډېرې بدې غلاوې کېدې. ځینې وخت خو بغلو د پیسو سره یو ځای د انسان ژوند هم اخیست. ټوډي موټر مې نوی اخیستی و. په کش کې بد نه و. ور وختم، سړک پوخ و. په څو ثانیو کې د موټر سرعت له 100 واوښت. له لږ مزل وروسته د سړک د غاړې یوه لاره ونې زما پام خپل ځان ته ور واړاوه. هلته لرې مې یوه مېرمن تر سترګو شوه. په عربي تور رنګه حجاب کې ځان پوښلی و. نسبتاً جګ قد یې درلوده. ګړندي ګامونه یې یو په بل پسې اخیستل. یوازې وه. نور څوک ورسره نه تر سترګو کېدل. په مزل کې له چابکو قدمونو معلومېده چې یوه مهمه او بیړنۍ کار لپاره خپل ماموریت سرته رسوي. کله کله به یې شاته هم راوکتل. ما فکر وکړ د دې په خاطر شاته راګوري چې شاید کوم موټر یې واخلي او د مزل لاره یې لنډه کړي. لومړی زما هم په زړه کې تیر شو چې موټر به ورته ودروم، خو وروسته مې ترې ډار وشو، ځکه یوازې وه. له داسې مېرمنو سره مرسته له کلتوري لحاظ په زیان تمامیږي. له دې پرته دا ویره هم را سره وه چې شاید په تور حجاب کې کوم غل پټ وي. نور ملګري به یې هم ورسره وي، کمین به یې نیولی وي. کیدای شي په همدې بهانه غواړي کوم موټر ودروي او لوټ یې کړي. نو زما موټر هم نوی و او هم مې لا بشپړې پیسې نه وې خلاصې کړي. د موټر سرعت مې نور هم تیز کړ. د کیلومتر عقربه پورته شوه. ځان سره مې وویل که د درېدلو اشاره هم راکړي موټر نه ورته دروم. خو دا هر څه زما د تمې برخلاف و. هغې ما ته د لاس راکولو هڅه ونه کړه. زما په رارسېدو یې زما د موټر مخې ته ځان وغورځاوه. یو درز شو، یو ځواکمن درز. حواس مې بدل شو. دومره مې ولیدل چې یوه توره کتله لومړی هوا ته پورته شوه او بیا زما د موټر پر ښیښه ولګېده. د موټر ایربګونه خلاص شو. سخت دروند او ناڅاپي غږ یې و. د درده یې ډار ډېر و. د شټرینګ ایربګ مې له پوزې سره ونښت. داسې مې حس کړه لکه چې یو چا په غټ سوک په مخ ووهلم. لومړی ګنګس شوم. څو ثانیې خو نه پوهېدم چې څه وشول. وروسته مې ست سر ته راغی. احساس مې کړه چې پیښه دې کړې. هم د موټر ټوک ټوک شو او هم د له مېرمنې ژوند واخیسته. لږ شېبه مې نور هم فکر وکړ. له فکر سره مې دا خبره ذهن ته راغله چې مېرمن خو ما نه ده وهلې. هغې قصداً ځان زما موټر ته راواچو. کله کله به مې بیا ذهن کار پرېښود. وبه مې ویل چې هڅې ځان ته تسلي ورکوي. مېرمن دې ووهله، سرعت دې زیات و، د هغې هیڅ ګناه نه وه. زه په همدې ذهني کشمکش کې وم چې غال مغال مې تر غوږو شو. مخ ته مې وکتل، پنډه خلک او 2-3 موټر ولاړ دي. یو بل ته نارې وهي، ژر کړئ، جلۍ مړه کېږي، روغتون ته یې ورسوئ. یو کس زما د موټر دروازه هم را خلاصه کړه. زما مخ ته یې ولیدل، په وینو لړلی ورته ښکاره شو. ورخطا شو. راته یې کړه ته ښه یې؟ ځواب مې ورکړ لږ ګنګس یم، نور مې حالت بد نه دی. ژر ښکته شوم. د پنډو خلکو منځ کې مې
په یوه میرمن سترګې ولګېدې. نیم مخ یې ښکارېده، نیم نور یې تورو ویښتانو پټ کړی و. په سینه یې یوه توره بکسه پرته وه، نرۍ ګوتې یې ترې چاپېرې وې. بکسه یې راته مهمه ښکاره شوه، ځکه چې د بېهوښي په حالت کې هم له منګولو نه ولوېدلې. تور پیچلي او ګورګوټي ویښتان یې پر مخ پراته وو، له لوړې خو موازنې پزې یې وینې را بهېدلې. ګڼ تور باڼه یې له پټو سترګو راتاو وو. غوږ ته مې پام شو، د هغه له سوري هم وینې راغلې وې. له چا مې اورېدلي وو چې که د سر په ضربه کې له غوږ او پوزې وینې راشي، نو له هغه کسه نور لاس ومینځه، بیا نه جوړېږي. دغه نندارې نور هم ورخطا کړم. د میرمنې د حجاب ټیکری باندې مې نظر ولګېده. لرې 2 متري کې پروت و. ورته ځیر شوم. د سړک سره د سولېدلو له امله یې یوه برخه لکه له 2 تیږو چې لاندې وي ټوکر ټوکر و. ژر مې ټیکری راواخیست او د هغې پر ځلېدونکي سپین مخ مې راواچاو. یوه او بل لوري ته مې په ولاړو خلکو کې په دې تمه نظر واچاو تر څو خپل ځان ورته بې ګناه وښایم. ورته مې کړه زما ګناه نه وه. هغې خپله ځان موټر ته راواچاو. هغې دا کار په داسې وخت کې وکړ چې زما بریک کومه ګټه نه کوله. هغه ډېره نږدې راولوېده، خو مخکې له دې چې زه مې ورته د خپلې بې ګناهۍ لپاره نورې خبرې اوږدې کړم، یو غښتلی ځوان له ګریوانه ونیولم. مخ ته مې وکتل، له غوسې تک سور و، سترګې یې راوتلې وې. راته یې کړه که دا د خپل لاس پرې خوږېدلی وای، بیا د موټر پرې اخیستی وای، نو دومره په تیزۍ دې نه ځغلاوه. حتما یا له پلاره درته پاتې دنیا ده، او یا دې هم د خور او لور پیسې دي چې موټر دې پرې اخیستی. ورته مې کړه وروره ګریوان مې خوشې کړه. هغه څه چې ته فکر کوي داسې نه ده. د خپل زیار په پیسو مې موټر اخیستی. زه دنده لرم، لوړ معاش لرم، ما جلۍ نه ده وهلې. په بشپړ هوش او واک روان وم. هغې خپله ځان موټر ته راوغورځاوه. بل ملګري یې غوسهناکه مسکا وکړه. ویې ویل مړ هم صبري او پړ هم صبري، ګرم هم دی، په موټر هم خلک وهي، د ملامتي الزام هم په هغې لګوي. دا کوم انصاف دی؟ دریم وویل که تاسې داسې خبرو ته دوام ورکړئ، دا خورکۍ مړه کېږي. پړ او ور به ترافیک معلوموي. اوس ټپي موټر ته واچوئ چې ساه ورنه کړي. د ترافیکو د غږ سره مې نور هم لنګي په لړزا شو، ځکه چې په لومړی ځل په موټر د انسان وهنې له داسې پیښې سره مخ وم چې د مړه کېدو ګواښ هم پکې شتون درلود. ژر مې د موټر دروازې خلاصې کړې. خلکو ته مې وویل هلئ ټپي راواخلئ، مرسته وکړئ، زه یې روغتون ته رسوم. 2 کسانو ملاوې ټیټې کړې. یوه کس ټپي له دواړو اوږو او بل له پښو ونیو. په راجګېدو کې د هغې لاسونه ښکته وځړېدل. د لاسو په ځغورځېدو د هغې توره بکسه هم د هغې له سینې ولوېده. سپین مړوندونه یې له تورو لستوڼو راوتلي وو. د بنګړیو نښانونه یې نه درلودل. یوازې له کیڼ لاس یې یو ساده تور بند لرونکی ساعت تاو و. ناروغ یې له خلاصو دروازو موټر ته وردننه کړ. دروازې بندې شوې. دوی هم خپل موټرو ته وختل. د هر یوه بیړه وه د خپل کور په طرف یې حرکت پیل کړ. دلته د مشرانو هغه خبر راته ثابته شوه چې پردی غم له واورو سوړ وي. چا را سره د تلو سات لپاره خوله بیرته نه کړه. د سړک منځ ته مې پام شو، توره بکسه لا هماغسې پر تور سړک پرته وه. راوا مې خیسته، زنځیر مې کش کړ. په یوه پنډ کاغذونو مې سترګې ولګېدې. په ښکلي کلمې لیک دود ډکې شوې وي. مهمې راته ښکاره شوې. د لوستو تلوسه یې را سره پیدا شوه، خو وخت یې نه و. بیرته مې زنځیر بند کړ. د موټر مخکې سیټ بورډ باندې مې بکسه کېښوده. ټپي میرمن لوستې راته معلومه شوه. ځان سره مې وویل دا فکرونه پرېږده. جلۍ که لوستې وي یا هم نالوستې، تا پورې اړه نه لري. څه چې تا پورې اړوند دي
هغه دا دی چې ناروغ روغتون ته ورسوي او درملنه یې وکړي. شاته سیټ ته مې وکتل، میرمن غلی غلی ساه اخیسته، خاموشه وه، لکه له ټولې نړۍ یې چې زړه بد وي. نه یې غوښتل تورې بڼورې سترګې پرانیزي. د هغې وضعیت راته بیخي سم معلوم نه شو. فکر مې وکړ هسې مړی مې روغتون ته روان کړی ده. خپل ځان ته مخاطب شوم لکه چې د خون څښتن شوي. بدبخته د لاوره که توره ونه کړي کار خرابېږي. په بیړه مې موټر راتاو کړ. د روغتون په طرف مې حرکت پیل کړ. د کیلومتر ستن په سرعت پورته روانه وه. روغتون ته رسېدل مې لومړیتوب و. په لاره کې نه پوهېدم موټر څنګه ولم. کله کله به مې پولیس او کله به مې بندیخانه هم سترګو ته ودرېده، ځکه چې د ناروغ د مرګ او ژوند ترمنځ کشمکش مې په خپلو سترګو لیده. تمه نه وه چې بیا به رغېږي او زما ژغورلو لپاره به د بې ګناهۍ شاهدي ورکوي. لا روغتون ته لاره پاتې وه. یوه ګوښې ته ودرېدم. یوه حیرانوونکې پرېکړه مې وکړه. کله کله ویره دومره زیاته شي چې انسان بې انصافي خواته وهڅوي. ما هم همداسې فکر وزغلاوه. ځان سره مې وویل ټپي خو هسې هم ژوره صدمه لیدلې، د رغېدو نه ده. له موټره یې وغورځوه، له غمه یې ځان بې غمه کړه. څه به تورې سپینې کوې، توره شپه ده، هېڅوک به دې هم نه ویني. ځان سره مې وویل که ناروغ مړ شي نو دوسیه به درته جوړه سي، او چې د مرګ دوسیه درته جوړه شي نو ټول ژوند به په بندخونه کې تیروي. حال دا چې تا کومه تیروتنه هم نه ده کړې. خدای شته، له اوږده بنده ډېر ډارېدم، ځکه مې نوره د فکر دا لړۍ اوږده نه کړه. د موټره راښکته شوم. د ټپي ناروغي دروازه مې راخلاصه کړه. میرمن مې له مړوندو ونیوله، بهر ته مې رازور کړه. تنه یې راپورته شوه، سر یې شاته لاړه، له مخ یې هم ویښتان وغوړېدل. پر پاسني شونډې د پوزې وینه وچه شوې وه. پکین غومبري یې په وینو د لوند ټیکري کومه سرخي پاتې وه، هغه سوروالی لکه د سینګار شوې ناوې د مخ د سپینوالي سره مقابله کوله. له نرمو مړوندو یې ما لاسونه تاو وه. ښه ساعت مې د هغې د مخ ننداره وکړه. په دې حساس وخت کې هم د مخ لیدل یې ستړي کوونکی نه حس کېده. بې حده زیاته معصومه راته وایسېده. مخ یې له ورایه د یوه ناسپړلي پټ راز کیسه کوله. داسې پټ راز چې تر دې دمه یې د ویلو ځواک او جرأت نه درلوده. په دې وخت کې د خپل وجدان له قاضي سره په جنګ شوم. راته یې کړه دومره بې غیرته پرېکړه هم څوک کوي لکه تا چې وکړه؟ ته هم د ضمیر په نوم کوم څه لرې چې د یوې تور سرې په اړه د یو ظالم او یو قاتل په څیر معامله کوي؟ آیا د انسانیت، افغانیت او په تیره بیا د اسلامیت نه حیا نه درځي؟ یوه تور سرې ستا د لاسه د مرګ او ژوند ترمنځ نفس کاږي او ته هغه د سړک په سر غورځوي. که ستا مېرمنه داسې محتاجه او د مرګ له ګواښ سره مخ وي او د جنایت مرتکب یې د سړک په سر درته وغورځوي، په تا به څه تېرېږي؟ ستا په اولادونو به څه تېرېږي؟ که ځواب دې هو وي نو ولې دا بیچاره اوبو راوړې؟ ولې دا انسان نه درته پرېښي؟ ولې دا درد او خود نه لري؟ دا مېرمن هم بې څوکه نه ده. ستا په څېر به کورنۍ لري، اولاد به لري، د چا د ژوند یوه حصه به یي. ته اوس په لوی لاس هغه د مرګ کندې ته ګزار کوې. د ژوند ژغورونکی خو الله جل جلاله دی. ته د الله له پرېکړې خبر یې چې هغه نه جوړېږي. له خدای پرته بل هیڅ څوک نه پوهېږي چې دا مېرمن نه جوړېږي. کېدای شي دغه ناروغ ښه شي او ستا بې ګناهي هم ثابته کړي، نو ولې داسې حیواني پرېکړه کوي؟ د نور فکر کولو پرته مې ځان ملامت کړ. د وجدان پرېکړه مې سمه وبلله. بېرته مې په آرامه د هغې مړوندونه د لماستي په لور خوشي کول. د هغې د سرکین اړخ د سیټ سره پیوند شو. تاو شوی ګورګوټي ویښتان یې د مخ پر ښي لوري راولوېدل. په بیړه شټرنګ ته کېناستم. حرکت مې وکړ.
لږ شېبه وروسته ګړندي موټرونه هم شاته پاتې کېدل. له لنډ مزل وروسته روغتون ته ورسېدم. شخصي و خو ډېر مجهزه و. خوځنده چپرکټ مې موټر ته راورسېد. ناروغ یې واخیست او لږه شېبه وروسته مې هغه د پنډ ډاکټرانو په منځ کې د اکسیجن لاندې ودیده. د ناروغ رنګ ته مې وکتل، زیړ زبېښلی و. ډاکټرانو خپل اقدامات وکړ. سیروم یې ورته چالان کړ. نور هغوی خپل د نوکریوالۍ اتاق ته لاړل. ما ته یې وویل که د ناروغ حالت خرابېده غږ راوکړه. د هو په دود مې سر ورته وخوځاوه. د ناروغ په خوا کې پر څوکۍ کېناستم. ښکته او پورته مې ورته وکتل چې کېدای شي لاس او پښې وښوري او د هیلهمندي څرک پیدا شي. لږ وروسته متوجه شوم د هغې د غځېدلي لاس 2 ګوتې وښورېدې. د هغې د ګوتو حرکت نه و، سم لکه زما ولاړ زړه چې حرکت پیل کړی. په یوه لویه هیلهمندي مې یې مخ ته وکتل. سترګې لا هماغسې پټې وې. تور باڼې لکه لوړ قدي تور سپاهیان ترې راتاو. د سترګو پیرداري یې کوله. پاس مانیټور سکرین ته مې وکتل تر څو د عمومي وضعیت څخه ځان خبر کړم. ورور مې ډاکټر و. له هغه مې لږ زده کړي و. د زړه ضربان یې نورمال و. د هر زړه ضربان سره به مانیټور یو هارن کاوه. فشار، تنفس او د زړه حرکات یې سم ول. یو زګیروی مې واورېد. د مانیټور له سکرین مې سترګې وختې. په یوه هیلهمندي مې بیا ناروغ ته وکتل. هغې په ډېره سختۍ سره غټې بڼورې سترګې نیمه خلاصې کړې. اورمیږ یې یوه او بل لوري ته تاو شو. د اورمیږ له حرکت سره یې په درد د تندي د غونجېدو معلومېده. ځان سره یې وویل دا چېرته یم؟ ژر مې له خولې ور ووتل شکر چې په هوش راغلی. ما ته یې وکتل، نااشنا ورته ښکاره شو. بل لوري ته یې مخ ور واړاوه. نه یې غوښتل له ما سره خبرې وکړي. هېڅ یې ونه ویل. ورته مې کړه ستا نوم څه دی؟ آیا د کورنۍ د کوم کس شمېره راکولی شي؟ هغې په ډېره سختۍ بیرته مخ راتاو کړ. ما ته ځیره شوه. راته یې کړه ته څوک یې؟ زه دلاور نومېږم. تاسې زما له موټر سره تصادف وکړ. اوس مې روغتون ته راوړې. هغه لږ غلی وه. هڅه یې کوله چې په یاد راولي. سترګې یې له چت سره وټومبلې. بیا یې ورو ورو وویل ستا ملامتي نه وه، بس هسې زما لیونتوب و. دا خبرې به وروسته وکړو. اول دا راته ووایه چې د کوم ځای یې او نوم دې څه دی؟ نوم مې څه کوي؟ غواړم کورنۍ ته دې احوال ورکړم. قاچاقبره نومېږم، خو کورنۍ نه لرم. هیله کوم وخت مه ضایع کوئ. ستاسې وضعیت ناسم دی. نوم مو سم وښیئ او د کور د کوم غړي شمېره مو راکړئ چې راخبر یې کړم. سم نوم مې اخیستی. څه دی چې واورېدل ټول رښتیا همدا دي. ولې کورنۍ نه لري؟ نه، کورنۍ نه لرم. د ژوند په سختو ګردابونو کې راګیره شوم. کورنۍ یې رانه واخیسته. تقدیر مې د هیلو خلاف په یوه طوفاني او تباه کوونکې لاره رهي کړم. خدای جل جلاله د هیڅ تور سرې زما په څیر نه کمبخته کوي. زه دعا کوم چې خدای جل جلاله د هیڅ چا پاکي هیلې لکه زما چې وي له غوړېدو مخکې نه رژوي. زه مې خپل پلار نه بخم. د ځان د ښېرازي او ژغورلو لپاره یې زما ژوند برباد کړ. زما په اړه هیڅ فکر هم ونه کړ. زه اوس په دې ژوند څه وکړم؟ لکه د لوبو د میدان توپ چې یو مې بل ته پاس کوي، ما او عزت مې په لغته وي. تر ټولو خواره برخه زما په قسمت کېږي. شاهانه ژوند مې په بې عزته ملنګي بدل شو. لکه نانځکه د هر لاس بریدونکي د لوبولو حقداره وګرځېده. پلار مې لږ هم د خپلو اولادونو په اړه فکر ونه کړ. د خپل ژوند د ژغورلو لپاره یې زموږ سرنوشت ته اور ورته کړ. او نو آخره ولې؟ کیسه څه ده؟ کیسه به درته وکړم. وخت یې را رسېدلی. زه مې د پلار په څېر نه یم چې د نورو ژوند په اړه را سره فکر نه وي. زه غواړم ژوند مې لکه د اسمان د ستورو رڼایي له هیڅ چا پټ نه کړه. زه غواړم نور زما په څېر بدبختي تجربه نه کړي. زما له ژونده پند واخلي. نو قاچاقبره نوم مو
څنګه غوره کړی. زه هم پرې شرمېږم، په خوله مې سم نه راځي. اصلي نوم مې لیمه دی. دا تپل شوی نوم مې د تباه کېدونکي ژوند سره تړلې کیسه ده. نه پوهېږم د تقدیر لویه لوبه وبولم او که خپله بدقسمتي یې وګڼم او یا یې هم د کورنۍ د ناسمې رهبري زیږېدنه وبولم آیا پوښتای شم چې تاسې ولې زما موټر ته قصداً ځان راوغورځاوه او د ځان وژنې هڅه مو وکړه؟ هغې ترخه مسکا وکړه، راته یې کړه. بیړه دې ده چې زما د ژوند په راز پوه شي؟ نه، بیړه مې نه ده، او که تاسې مناسبه نه بولئ زه کومه نیوکه نه لرم. بس یوازې دومره معلومات راکړئ چې ستاسې شناخته څوک راخبر کړم، ځکه دلته خو پښتو ده، دود ده، کلتور ده. که خبر نه کړم بیا به پوښتنو ته بې ځوابه شم. حلال پاخه به راسره کوي. د ناروغ رنګ زیړ شو، خبرې یې کم شمه شوې، غټو سترګو کې یې اوښکې وځلېدې. بیا رڼا رڼا څاڅکي ترې لکه سپین ملغلرې د هغې د سترګو له کونجونو یو په بل پسې راتوی شوې. د بستر تر روجایي ورسېدې، یو سوړ او سویلی یې وویست. غلی یې وویل: له ژونده نوره ستړی یم، ډېره سخته ستړې شوې یم، نور ژوند را باندې پیټی دی، نه یې شم زغملی. ولې؟ د داستان دا برخه همدلته پای ته رسوو. د بلې برخې په تمه واوسئ چې په بل قسمت کې څه کیږي او د دې قاچاقبرې راز